السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحمن د بندگانو صفات مونږ بیانول او باقي کې بعض صفات مونږ بیان کړیو چې هغوی د خپل ځان سره څنګه دي. الله سبحانه وتعالى وی يمشون على الأرض هونا، عجز دي. دویم دا چې هغوی کې صبر حلمي، د جاهلانو سره ځان نه جاهل کوي بلکې سلامتی لار لټین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د خپل رب سره رابطه دي چې د شپې هغه ته په رکوع کې په سجده کې ولاړي، هغه ته سوالونه کوي، دعاګانې ته غواړي. یبیتون لربهم سجدا وقیاما. دا درې صفات موږ دا ذکر کړو، مختصر تفصیل به موږ کړو. سوال بزړه کې دا راځي چې دا سوجه دي چې دوی په دې ځمکه باندې باجزۍ سره ګرځي، بیا دا سوجه دي چې دوی سلامتی لار لټي جاهلانو په مخ کې، او بیا دا سوجه دي چې دوی د شپې په سجدو کې او په رکوعګانو کې او په تلاوتونو کې تیری. جواب باو کې څلورم صفت بل له نو بدی کې به ته جواب ملاوي شي. الله سبحانه وتعالى وی بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فدیزی که الله سبحانه وتعالی دغوی څلورم صفت هم ذکر کو او جواب هم موږ ته ملاو شو چې ولې دوی دغه صفات به دوی کېږي. الله وی دغه کسان دي، دوی وی ربنا ای رب زمونږه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ای الله زمونږ د جهنم د عذاب واړوه. ان عذابها كان غراما، یقینا د جهنم عذاب چې د تاوان دی. انها ساءت مستقر ومقاما، او دغه جهنم چې دینو د بد زیاده د آرام او د اوسېدو خزینه دی. نتیجه د صفت راوته چې غو یریږي د الله د عذاب نه. د څلورم صفت ته د رحمان د بندگانو چې دا وی پزله کې یاره ده. د مؤمن د ایمان نه خدای چې د الله سبحانه وتعالی نه یری او د تر فائدې خبرو کوم سره یاد ساتي چې الله چرته دوا یری په مؤمن باندې نه جمع کوي چې دې په دنیا کې یریږي او په آخرت کې دې یریږي نه. کوم سړی چې په دنیا کې یریږي په امن کې نه، د الله د عذاب نه یریږي، د الله نه یریږي، حساب کتاب نه یریږي، نه الله په آخرت کې یې نه راولي. او کوم سړی چې په دنیا کې په امن کې او د خپل دنیا غم وسره یې په ځل کې نه، نو به په دغه په آخرت کې یې راځي. د آخرت غیره د جهنم یې را د عذابونو یې. نو الله دو یری چې ته بچانه جمع کوي. په دنیا کې چې ته د الله نه او دغه د عذاب نه یریږي، په آخرت کې ته په امن کې، او په دنیا کې چې په امن کې وي نو په آخرت کې په یره کې. دا مؤمنان دي چې دوی یریږي د رب العالمین سره د حساب کتاب نه، یریږي دغه د جهنم نه او د جهنم دغه ور نه. معمولی تفصیل وکړو چې د جهنم څنګه دی او د عذاب څنګه دی. نور دغه وګده موضوع ده، کچرته الله جون راکو او موقع ملو شنو دبر د ذکر کو د جهنميانو لباس
د جهنميانو خوراک، د جهنميانو هغه چغې، د جهنميانو هغه فریادونه، دا اوږده موضوع ده. خو اسې زه ورته صرف اشاره کوم یو څو آیتونه یو څو حدیثونه چې دا صفت به من کې هم پیدا شي. اسې ته چې د سوچ وکړه چې ته یو اور ته ودرېږې په پېټرول پمپ باندې اور ولګي. تاسو به لیدلی مې په پېټرول پمپ باندې دا اور چې ولګي دا څنګه غړمبا کوي دغه چې پېټرول پکې. نو ته سوچ وکړه چې ته یو داسې اور ته مخامخ ولاړې او کېدای شي تاسو کې بعضو کسانو لیدلي په دغه ټیم کې ته دا رایاد شو چې دې اور کې مثال کې زما بچي دي یا زما ښځه دی یا پلانې دی پلانې دی، نو ته منډه ووایې چې زه ورشم دې اور ته نږدې، چې ته نږدې ورشې ته د هغې دغه غړمبانه پته ولګي چې دې ته دنده خو هېڅوک نشي ورتلی. دا د دنیا اور زه یادوم، د آخرت اور نه یادوم. د دنیا اور چې ولګي نو د سړي نه پکې خوږ بچی وسوځي خو دی دننه نه ځي، د سړي نه پکې خوږه ښځه وسوځي خو دی دننه نه ځي، مور پلار وسوځي دی دننه نه ځي. او داسې واقعیت راغلي دي. موږ ته به خپل یو کس قصه کوله، پخواني خبر دی، یو کال په دې حج کې مخکې چې دا خیمې نه وي کومې چې حکومت لګولي، نو هر سړي به ځان له خیمه لګوله، پخلي به یې کوله، ازادي وه. نو په هغه وخت کې اور لګېدلی و په دې مینا کې، تاسو ته به یاد وي. نو د دغه کس ماشوم پکې سوځېدلی او بیا مړ شوی و. نو هغه ما ته به خپله قصه کوله چې زما په مخ کې سوځېدلی او زما د دې زړه نه یو الله خبر چې په ما څه تېرېده، ځکه چې دا خوږ بچی ستا په مخ کې سوځي. خو دغه اور ته څوک د نږدې کېدو نه و چې نږدې شوی، ځکه چې نږدې کېږي تا اوس هم خرابوي. نو دا زه خبره د دنیا د اور کومه. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، دا په صحیحینو کې حدیث دی، په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې، نارکم هذه الذي یوقد بنو آدم، دا کوم اور چې د آدم د بچي بلی تاسو یې جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم، دا د جهنم اور دغه 80 درجو نه یو درجه کې دی، یعنی هغه یو کم 80 درجې د دې نه زورور دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فإنها فضلت ب69 جزءا، یو کم 80 حصې هغه اور د دې نه زورور دی. كلهن مثل حرها، او هر یو حصه په ګرمایش کې دي سیده لکه د دنیا د اور. نو اوس تاسو 80 حصې را جمع کوئ، د دنیا د اور په شان 80 حصې را جمع کوئ، دا به څنګه اوري؟ اسې ته سوچ وکړه اور چې په حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي اشتکت النار الى ربها، د جهنم چې الله ته ور شکایت وکړو، خاصه شکایت وکړو، وی یا ربي اکل بعضی بعضا، یا الله دا اور وته وي، دا اور وی زما باز په باز یې سره کېدل نو موږ یو بل وخوړو. اور تنګ شوی د خپل ځان نه، په دې کې انسانان نه تنګي چې اور د ځان نه تنګ شو او وی چې یا الله دا اور خو په یو بل لګیا دی، موږ خو په یو بل لګیا یو خورو. نو ته سوچ وکړه چې انسان به پکې بیا په څه حال کې، دا کمزوري هډوکي، دا کمزوري سرمن، دا ته چې د هغې غم اخیستی، نو دا مزدوریانې دا منډې چې موږ څومره وخو دغې غم دی که نه، د دې بدن غم دی، د دې ښایست غم دی، او چې دا بدن یو انسان وساتي او د الله سبحانه وتعالی په لار کې استعمال نه کړي او په آخر کې دغه جهنم ته لاړ شي چې هغه یو کم 80 درجې د دې اور نه تیز دی، او هغه اور الله ته شکایت کړی چې دا اور خو موږ خو په یو بل لګیا یو. داسې ځان سره یاد ساتئ. کعب الاحبار رحمه الله وی په هغه رب مې د قسم د چا په لاس کې چې کعب ساده، لو كنت بالمشرق، کته چې په مشرق باندې، والنار بالمغرب، او دا جهنم د اور په مغرب کې، مغرب او مشرق کې ډېر فرق دی. مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی، او دا جهنم که الله په دغه مغرب کې راښکاره شو نو ستا د دماغ به تا نه به دې پوزې سره وبهیږي کته چې ته به مشرقي او هغه به مغربي ګورې، مخامخ ورته نه او نه پکې دا کس دننه ورغلی، صرف چې مغرب کې دا اور راښکاره شي نو په مشرق کې به د انسان د دماغ چې دا به دې پوزه باندې رابهیږي. داسې جهنم دی. نو بیا هغه وایي کعب وایي چې ای انسان نو بیا ته ولې نه یېرېږې؟
یا خو ته ډېر صابر یې چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې به پروت یم او که دغه نه ستا پې طاقت نه رسي او زموږ چا په دې طاقت رسي موږ خو د نور د ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه به څه طاقت ورسي زموږ نو که طاقت یې نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه یېرېږه الله په قرآن کې وایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله وی ګس لاس والا او سبب بد هلی ګس لاس والا ګس لاس والا څوک دي جهنميان دي اصحاب اليمين جنتيان دي اصحاب الشمال دا جهنميان دي والسابقون السابقون او دریم فرقه به بل مشتي چې هغه ډیر مخکې تر هغه اصحاب الیمین دا غوینه مخکې هغه الله ته ډیر نږدې درې قسمه خلک او ته په یو کې دغه څه شک نشته کبه دغه ما سره څه اختلاف لري ماته دی وه چې نه زه پکې څلورم یو بل زیشتي زاغه ولایم درې دي یا خو الله ته به انتها نږدې به انتها چې دا به په روایتو کې دې سره دي چې دوی به د قیامت پر ورځ د الله په دې خوا کې د عرش سره ولاړي دا ډېر نږدې دي دویم اصحاب الیمین جنتیان دي یو چت خلک دي دریم اصحاب الشمال د جهنميان دي دې ځکه الله یې بد حل دې ګس لاس ولوري فی سموم وحمیم الله یې په ګرمو هواګانو کې او په خټ کېدلو اوبو کې به یې ګرمې هواګانې د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوا هم ده او به باغې له پاسه خټ کېدلې اوبه دي وظل من يحموم الله وی سورې به بمی خدا سورې به د جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سورې شو لا بارد ولا کریم نه به یخي او نه به فایده منی لا سورې په بل ځکه الله وی وما أدراك ما سقر جهنم یو نوم دی سقر نو الله پیغمبر ته وی تا ته څه پته چې سقر څه ځای دی الله ته پته چې پیدا کړی هغه ته خبر دی بعض اوصاف الله بیانوي دې سقر کې به څه کېږي او دی به کوي څه لا تبقي ولا تذر الله وی نه ډوکي پرېږدي او نه سرمن پرېږدي صرف دا چې سرمن نه پریری الله وی لا تبقي ولا تذر نه ډوکی پریری او نه سرمن پریری لواحة للبشر سرمن الله وی بالکل به ختمي دې سړی زبته منډي کوي زبته و تختم الله وی نه عليها 19 نلس چوکیدار مو بغي باندې ولاړي په ملائکو کې فبل ذكر الله وی وما أدراك ما الحطمة او پیغمبر ته څه پدر چې حطمه څه شی دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د ډوکی ماتي حطمه په دې کې به کېږي څه نار الله الموقده ور د الله دې چې بل کړی شوی دی التي تطلع على الافئده الله دا ور به دوی په دې زړونو باندې لپاسه خيږي دې زړونو ته ورسي زړونو بولم را به انها عليهم مؤصده الله دا هر طرف نو به دا ور را بني دا هر طرف نو دا ور را بني انسان وګیدنه پروتي او دا ور به څنګه زور ور نه الله په قران کې سوی يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ایمان ورو خپل ځان بچ کی او خپل خپلوان خپل بچی مشران کشران د جهنم نه بچ کی سوچ خبر دي چې ګودري الله ته دوی خپل مشران کشران د اور نه بچ کی موږ د دومره منډي و دي پر چې زما زوی خوري روډي وخوري دې کنه موږ د ټولې منډي دي پر وځي د خوب خبره برو کی د ټولې منډي دي لپاره چې دې سوچ کړي چې آخرت کې به چرته زی دا سوچ پکار دي ستاسو زیو به څومره عمرې شپېته کال اتیا سل 200 زر 2000 لزره بیا مرګ دی کنه نته دا سوچ کړي سید دا لزره کال عمر الله د لور کو دا تاسو ته مبالغه دي لپاره کوم چې په دې خبره موږ صحیح ورسو لزره کال عمر الله ستاسو بچی لور کو لزره کال دې په نعمتونو کې بیا
نعمتونو سره آخرت ته ځي آخرت به وله جوړی د آخرت سوچ وله شروع که ما خپل بچی لیکلی د انګریزانو ملکونو ته څه کوي هلته ځي ډاکټري کوي خو الله دې ورته ښوولی دی نه چې الله خو هغه نه پېژني خو ما چې راشي بیا ورته الله وښیم چې راشي بیا به ورته الله وښیم چې راشي بیا به ورته پیغمبر وښی چې راشي بیا به یو کس ما سره ملاو شو نو خبرې اترې کولې ما ورته نصیحت وکړو وایي د دې علماو سره مې ډېر محبت دی ما ته وایي نو مې بچو کې بیا کوشش وکړي چې علما پیدا شي اوس څه کوي ما ستا بچي وي سبق وایي کوم ځای کې ما سبق وایي یو پلاني ځای کې پلاني ځای کې پلاني ځای کې پلاني ځای کې ښه نو څنګه باید وینه علما جوړو اوس سوال دا دی ما څنګه باید علما جوړوي څه کرامت به راښکاره کېږي څنګه که एकदम بر اسمان نه وهبي علم راځي الله به یې دوی وینه وروسته به بیا ترتیب برابر کړو وروسته چې د هغه عمر 20-25 کالو ته ورسي او هغه 25 کاله د دغه خلکو سره پاتې شي چې هغه ګډوډ خلک کې جنکۍ لکان یو ځای کیني پاسې که جنکۍ لکان یو ځای نه خو که صرف جنکۍ که صرف هلکاني او کوم بېدیني عامي د عقیدې نه نه خبر او حقیقت دی که نه د دې نه بعد چې د هلک په دې ماحول کې لوی شي دې نه به ته د نه څه دینداره جوړی او څه به ته علم وښیې موږ دا نه وایو د دې نه به دا فایده نه راوباسي چې ګوره ما دا ووایي چې انګلیش تعلیم حرام دی بالکل جایز دی بلکې موږ زور ورکوو مسلمانانو ته چې کوشش وکړئ چې تاسو ډاکټران شئ کوشش وکړئ چې انجینران شئ ساینسدانان شئ چې موږ هم مخکې شو او په شرط د دې چې اول به څه وکړي اول به خپل رب وپېژني پیغمبر به وپېژني خپل دین وپېژنه د هغې نه بعد بیا کوه تعلیمونه نه بیا به تا دا ماحول به بیا تا نه خرابوي خو چې داسې एकदम د ماشوم ور واچوي دغې ته خو ماحول یې خرابوي خبره مې دې پورې کولی چې الله خپل بچي بچ کوي د جهنم نه ته دا غم راغستی چې دی په دنیا کې د عیسي لاندې مزدوري کوي او که نه زه په دنیا کې د عیسي لاندې مزدوري ونه کړه وی نه کړه 15 کاله عمر غریب چې په سختو کې تیر کو په آخرت کې لاړ جنت ته د جنت په هغه نعمتونو کې ناست دی څومره اوچته خبره هغه لږه سخته چې تېره کړې ده هېڅ خبره نه ده الله سبحانه وتعالی دې موږ زموږ بچي زموږ ښځې زموږ مشران کشران دې الله ټول د جهنم نه ساتي الله وی د اور نه بچ کوي خو د اور څنګه دی الله یې پخپله بیانوي نارا وقودها الناس والحجاره الله وی داسې اور دی چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کاڼو باندې یعنی اور ته موږ دلته لرګی کېدو تیزي کنه دغه اور په انسانانو تیزي دغه اور په کاڼي ورته ورواچي او تیزي انسان ورته رب العالمین ورواچي چې دا انسان ورته ورواچي او بس دا اور به تیز صرف دا نه علیها ملائکة غلاظ شداد الله وی ملائک به ما مقرر کړي خو داسې سخت مزاج ملائک به مقرر عام ملائکو نو کم چې نرم دي سخت مزاج دا اوس خبرې هم نه کیږي نو که تاسو ته یاد ما بیان کړی د جهنمیانو ارمانونه نه به هغو د چوکیدارانو سره خبرې کړي نه هغو له څنګه جواب ورکړی وایي ځان له چغې وایي که نه داسې سخت مزاج والا او سخت بدنونو والا ملائک به دا په دوی باندې مقرر وي په روایت کې الله سبحانه وتعالی د جهنم ډېر عجیبه صفت ذکر کوي څه وایي اذا رأتهم من مكان بعید الله وی کله چې جهنميان جهنم ویني د لرې نه د ډېر لرې نه به ویني نږدې به لا نه راغلي نو څه به سمعوا لها تغیظا وزفیرا الله وی دغه لرې نه به دوی د جهنم هغه غړمبېدل هغه به واوري غړمبېږي به او هڼېږي به د اور به هڼېږي د اور به غړمبېږي دا به دوی لرې نه دا اواز واوري او چې کله ته پته ولګي چې ته دغه اور ته تلو والی یې په دغه ټینګ کې به ده باندې څه حالات تېرېږي الله د جهنم په باره کې وایي یوم نقول لجهنم الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزید الله به ورته ټول انسانان اچوي بیا به ورته وایي ها ډک شوې که نه دی وایي هل من مزید یاله نور راواچي یاله نور راواچي یاله نور راواچي اخر کې خلک ختم شي الله به ورته وایي ډک شوې که نه وایي هل من مزید نور شتي نو بیا به رب العالمین څنګه چې د هغه د شان سره ښایي دا خپله پنډۍ به په دې جهنم کې کېږي نو دا
ور به دې سره جمع شي یو بل ته وایي چې یاله بس صدق شو اوس دا دومره غټ جهنم دی چې دا ګوره په انسانانو په دې پیریانو په دې ډکېږي نو تا دا سوچ کړی چې داسې نه زما ځای په دغه غټ جهنم کې که تا لیکل راوړي که چا سره لیکلي یو مونږ ته وایي ما سره لیکلي شتي زه خو پکې نه یم چې دا جهنم په دې انسانانو نه ډکېږي ستا ځای به کېږي که نه به دې خبرې ته سوچ پکار دی دې نه یره پکار ده د رحمان د بندګانو دغه صفت دی چې هغوی د آخرت د عذاب نه د جهنم د سختو نه یریږي حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی یعنی امام بخاری امام مسلم راوړی ان اهون اهل النار عذابا یوم القیامه د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ور انسان کم یو دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه هغه انسان چې دته الله سبحانه وتعالى په دې خپو کې دو پیزار ورواچي د ور یا په تسکروټي کې دی لاندې او د دې د لاس بر د دماغ خټ کیږي دې سبا خټ کیږي لکه کټوي چې خټ کیږي لکه پتیله چې خټ کیږي ما يرى ان احد اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې سړي به د ګماني چې زه ټول سخت عذاب ولایم خو نه اصل کې به دغه ټول کمزوري عذاب کې به دی کمزوري عذاب ولا بدی حال کی بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې د اور به دی گیټو تر راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه بعضو به زنګونانو پورې ولاړ ومنهم من تاخذه الى حجزته دا بعض کسانو د اور به دی بډي تر راشي ومنهم من تاخذه الى ترقوته دا بعضو کسانو بالکل دی مری تر راشي دی اور کې بالکل ډوب ولاړ د انسانانو خبره کې د پیریانو خبره کې چې دوی باندې عذابي نه ته ځان وشته شي چې نتیجه کې دا خبره زموږ لپاره نه ده ته کوشش کې مهنت وکې چې دې کسانو کې ته چتر نه شي الله سبحانه وتعالى صرف دې ته ګور د جهنميانو د اسخاق بسنګي دوی بس کیسه الله په قران کې وی دوی بس کیسه د جهنميانو نه رقم نهونه زیو د ویني زی د بده وسکی الله سوي چې کله دوی له دغه ورکړي شي د سکو لپاره يتجرعه ولا يكاد يسيغ الله ګډ به اسکی په یو څوک نشي سکیدا ګډ به اسکی ولا يكاد يسيغ خسکی وینش دغه جنونه او ویني او به د جهنميانو د جرا جمع شي دي شي سړي له ګلاس کې ورګي اسکی دی وسوسکی الله سوي ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت هر طرف نه عذاب دي چې راځي لکه مرګ چې روان دي خو مرګ بور نه راځي دا غټ عذاب دار چې مرګ نه راځي دغه چې مرګ قباله کړی شوی کنه نو هر عذاب دي چې ته چې بس دې سره دې مړکی مرګ دی الله وینا مرګ دی خو مرګ دل نه راځي د دې ځای دې مړ کې دی شو خپل مرګ ختم شي وبل ذکر الله سبحانه وتعالى سوي وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الله ويدي بجهنم کې وبغواړي نو وبول ورکړي کې کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلي کې د چې ویلي کې په ګلاس کې واچي دا بول الله ورکړي يشوي الوجوه دغه د لاسو د مخونه سوزي څنګه به سوزي یو حدیث کې راځي چې کله دوی د ګلاس دي سره وایي دوی ته خوشاله چې دي کې د نسري دي کې وبدي خو په غي کې خو به ګرمه تانبي نو چې څنګه دی ګلاس ته وګوري د مخ په کې کته وبي چې څنګه دی ګلاس دي وګوري ګرمایش تل سره دغه هغه مخ هغه شرمن هغه ویخته هغه پوز سترګې دار سره روزي بده کې کته ولېږي او دا باندې کې پاتې شي الله به سرمن بیا بدلک دا سرمن به دغه شم بدلیږي ختميږي خدای عذاب نه ختمي او بل ذکر الله سبحانه وتعالى د دوی لباسم ذکر کړی دا اشاره وته کو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله کپڑے بوله موږ جوړ کړی خو دې ور نه بوله پریکو کپڑے به دسا چوری د ور کپڑے به او باغی له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله یو خټ کېدلی وبو په جهنم کې له پاسه منګاړو په ور کې دنه
د اور کپړې او له پاسه بساړه ولکېږي خوټ کېدلي اوبه مخکې الله سوی یصهر به ما فی بطونهم والجلود الله وی چې د اوبه به موږ واړو دوی هغه کلمې خېټه دننه چې څه دي هغه ټول به چې وبهیږي صرف په هډوکي پاتې شي بیا به ورته الله سرمن واچي دا عذاب به څنګه سخت نه حدیث کې راځي چې اوقد علی النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شو بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا د بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا تقریبا زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نزر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تور شو د جهنم د ور تک تور دی ګوره دا رنګ کې څه دی دا رنګ کې تک تور شي ډېر زیات بل شي او کوم ور چې ډېر بل شي د ګرمي نو چې دې ته چې انسان زه دې سوچ کوم چې دې ته انسان ورواچي چې اول پر چې دې جهنم ته ورسېږي ورته چې دې بسنګي چې اول پر در کمزور انسان ورواچي او هغه حدیث به تاسو ته یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره ناس یو ګړس غونډه کې شو دماکه غونډه کې نو رسول الله صحابو ته تاسو راوځ اوري او یا رسول الله اوري وی دا یو کانه دی چې جهنم ته گزار کړی شی سو کاله پوره شو او یا کاله نو نن د جهنم کندې ته کته ورسید په یا کاله کې خو تصریف سره کته رسی نو چې په یا کاله کې ته سره کته رسی د انسان چې او یا کاله رواني کته ولېږي نه دا بسمره جوړي او د دیوالونو بسمره دنګ دنګي او بدی بیا چوکیداران او سخت چوکیداران دین د بچ کېدو صرف یو لار ده صرف یو لار او هغه د رب العالمین بندگی کول او په ځان کې د اوچت صفات راوسته د رحمان د بندگان الله دې دغه جهنم نه موږ لري ساتي دا سویم صفت شو سلام پنځم صفت وره په خپل هغه عجز دي جاهلانو سره سلامتی لټي خپل رب د پر ټول شپه ولاړی او د آخرت نه یری سوال یا سوچ په دې ځل کې درای چې د رحمان د بندگان خوري خلک دي خو جدي په مالونو کې څنګه دي په مال لګولو کې د سوچ لکه راځي کنه راځي چې مونږ کوم طریقې زده کو جدي مال څنګه لګي الله وسعه صفات ذکر کوي والذین اذا انفقوا د رحمان بندگان هغه څوک دي چې کله مال خرج کوي لم يسرفوا ولم يقتروا نو نه د حد نه اوړي او نه د حد نه کمیږي وكان بين ذلك قواما او دوی یې په منځ د دې دوه کې برابرۍ دغه شان په منځ د دې دوه کې برابرۍ دوه څه دي د حد نه اوړي د اسراف د حد نه کمې ده بخل او اسراف د دې به مختصر باز خبرو کې به اشاره وکړو خدا خبره ساتي چې دا د دې عوام په ځل کې بدای چې د عباد الرحمن بدی سي ملنګان غونډه کې زموږ د عوام په ځل کې دا پریوته کې چې د مولوی صاحب سره لړ کروزر وریدو په جیب کې روان دي ته ور ماته ته ویلو چې د حق پر سالم نه لري ته خپل زما ویل خاصنګ تاسو سره مناظره وکړه ته د خلینو چې د غلطه خبره وریدا سې چې لیکړی ته پته وي د حق پرس نه وي ته ګورنه جیب وسره دی حق پر سالم چې خود الوګي نه مړکی نه دا لازم خبر نه دي عوام غلط سوچته د رحمان په بندگانو کې مالدار خلک هم شتي چې دوی مالدار نه نو الله به دا خبر هم ذکر کوله چې دوی کله خرچي کوي نه اسراف کوي نه بخل کوي دا خبر خو الله راځي چې کله دوی سره مالونه یې کړه د رحمان په بندگانو کې مالدار خلک شتي لازم نه چې ټول به غریبانانی او لازم نه چې ټول به مالدارانی د دې مکه د مشرکین او د پوخانو خلکو دا سوچو چې څوک دیندار دی د ډېر مالداري ځکه به د پیغمبر ته وي تاسو سره بنگله نشتی ته د چینی راولځه او ته دې سیوکا ته د سرو زرو دا شی جوړ کړه د سپینو زرو دا شی جوړ کړه کته مالدار تاسو کته پیغمبر تاسو دوه مال وي دا غوي سوچ دا چې دیندار سره په دبن الله مېند نه چې الله به مېند نه د سره مال سي ابدي زمونږ د خلکو سوچ سره چې دیندار نه وسي ابا غریب دا غوي په عکس باندې دا ټول به غلطه صحیح خبره ده
چې دوی مالدارم کېدي شي غریبم کېدي شي غالبا دی چې دیندارو خلکو باندې سخت راځي خو نور به دي کې خوچت مالدار عثمان بن عفان رضی الله عنه وګوره عبدالرحمن بن عوف او دي نور ډېر صحابه دي نو هغوی تجارتونه ولم دي د رحمان بندگان پیسې او سره مشتي خو الله یو صفت ذکر کړی د رحمان د بندگانو الله وی زما د بندگان چې دوی پیسو ولدي خدای ساتي رجال وی دا سړي دی الله وی نو سړي خطول دی الله نه الله وی دا خاص سړي ولې خاص سړي دی لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله وی زما د بندگان ګورې تجارتونه کوي خو تجارتونه تی ما نه هېري د تجارتونه د دین نه هېري مزدوریانې کوي خو مزدوری تی دین نه هېري مزدوری تی پیغمبر نه هېري دوی مزدوریانې کوي خو مونځ تی نه پاتې کېږي دوی مزدوریانې کوي خو زکاتونه ورکوي دوی مزدوریانې کوي تجارتونه کوي خو زما بندګي هم کوي نو دنیا ګټل دا څه بده خبره نه ده چې د حد نه زیاته نه څه بده خبره نه خو دومره ده چې دین به نه پرېږدي نو بیا خو دا دغه رحمان بندګانو کې داسې کسان شي چې مالدار وي او مسلمان چې دی نو دی په دې مال کې چا واکدار ګرځولی دی الله ګرځولی واکدار کې د دې نه مخکې بل څه د مال د بل چا وکنه و دی ول نائب الله جوړ کو د دې نه بعد بل نائب راځي کنه راځي بل راځي الله په قران کې دا خبره کړې ده وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه او دا هغه مال نه خرج کړئ دا هغه مال د الله د پاره ورکړئ د الله په لار کې ورکړئ کوم مال کې چې ماته سو واکداران جوړ کړي الله وایي نو مال هغه دی نو اوس به دې ته ګورو چې دا مال چې د چا دی دا مال خدای الله دی کنه نو چې اوس دا د چا دی صاحب المال چې کم دی چې هغه موږ ته څه تعلیمات راکړي چې د مال به څنګه خرج کړي دې څه پکار دی کنه کنه دې ته به ضرورت نشته چې ته یو کمپنۍ کې کار کې یو کس سره کار کې هغه ته 15000 درکې چې دا به دې میاشتې لا خرچ کې خرته به دې تاسو کې په کم کار کې به خرچ کوم څومره به ورکوم چاله به ورکوم په کم ځای کې به ورکوم ته تاسو به دې کې کنه وکې او چې لازم کې چې صاحب المال دا مونږ چې کوم مال دې رب العالمین مال نه لازم مونږ ګورو چې دا مال ولا سوي هغه سوي چې په کم ځای کې ولګوي په کم ځای کې ملګوي څنګه ولګوي څومره ولګوي په چای ولګوي دا ټول تعلیمات موږ له پکاره جیز دی کو دا وګړه مسله خلند د رحمان بندگان نه اسراف کوي او نه بخل کوي اسراف مبارک او معمولی خبره وو اسراف په اصل کې دي ته وي په هر کار کې د حد نه وړي د اسراف وي خو په دې پیسو کې غالبا استعمالي نور دا نه لازم چې د اسراف صرف په پیسو کې کیږي بل څه کې نه کیږي په خوب کې اسراف کیږي نه کیږي په خوب کې اسراف کیږي په خوراک کې وسره لګي په اخر کې سوې د باز وي مرشه نه خو خله میسه شو ستړي شو د خوراک کې اسراف ته او دي ځا خو مشهور د اسراف ټکي بس کې دي په پیسو کې او مال کې استعمالي نور د هر یو لپاره استعمالي دي شپارشي کې استعمالي شي الله په قران کې وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خري او سکي خو اسراف مکوئ حد نه زیاتېږي نه په یو شي ته څومره ضرورت ته ما غمره استعمالوا خو به کې د حد نه موړه دا بعض کسان په خوراک سره کې اسراف کوي کور کې لکشي ته ضرورت ته د دنیا سامان بروړي په اخر کې باغ گزار کی ملمانه روان دي 15 کسان د خوراک پوخ کې د 500 کسان به د 500 کسانو د خوراک د بده ډرام ته گزاري بس کسان په کپړو کې اسراف کوي جوړي اوسو پوره دي د باراب ته کې یو جوړي د باز په کې مادي سي دي چې ودري ورځو کې ځان له جوړي او بل ضرورت یو درزی را تلګیاو دا مرګره زموږ سره د ویګوای هغه پلانې یو کس یاد کو وی هغه کله راشي په میاش کې په یونیو میاش کې ما بس یو پر لازم راځي نو په یو ځواني شل 15 جوړي شل 15 مې دې باندې کیسه وی هغه چې یو پر راځم بس ودي اسراف ته وګور اسمه غټي اسراف دا د رحمان د بندگانو صفات نه دي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الله داخلك چې دا مال د حد نه زیات لګي او په غلطه طریقې لګي دا د شیطان رونه دا د شیطانانو ملګری رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي
او دا په صحیحینو کې دی امام بخاری او مسلم راوړی ان الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاث الله ستاسو لپاره درې خبرې خوښي او درې خبرې الله ستاسو لپاره نه خوښي کمی چې خوښي هغه دادي فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا چې تاسو صرف دغه بندګي وکړئ او دغه سره شریک جوړ نه کړئ وان تعتصموا بحبل الله جميعا چې تاسو ټول په قران او حديث را جمع شئ ولا تفرقوا او چې جدا جدا کېږئ مو په ډلو کې مو تقسیمېږئ دا درې خبرې د الله زموږ لپاره سړي خوښي دي درې خبرې الله زموږ لپاره نه خوښي ويكره لكم قيل وقال تاويل ماويلي پلاني دي سوي ما دي پلاني دي سوي ما دي سوي شغل خوري در الله نه خوښ قيل وقال وكثرة السؤال او ډیر تبوسونه کول بے پایدی تبوسونه کول او واضاعه المال او مال ضایع کول د الله نه خوښ په قران کې الله انه لا يحب المسرفين الله د اسراف کوونکو سره محبت نه کوي دا غټه خبره ده کنه ته خپل د قران راواله د قران یو سره زما ته پوښتنه کوي چې زه د معلومول غواړم چې الله ما سره محبت کوي او کنه کوي نو زه طریقه هم قران راواله او د سوره الفاتحین شروع وکړه د سوره الناس پورې وایي چې کوم چې کې دې سره دي چې الله دا خوخه ده نو ځان ته وګوري ته کې د شتي کنه به دې سره چې الله نه د خوخه نو ته وګوري چې ته کې د شتي وکنه اخري سوره الناس پورې جوړ شي ته د نتیجه ښکارش په خپل ته پته ولګي چې الله تاسو سره محبت کوي او که محبت نه کوي اسراف مکوي بلکې کوشش کوي چې دا مال د الله په دین کې د الله په دین کې ورګه په دین کې اوس اسراف نشتی په دین کې مال لګول د اسراف څخه نه د بد جاهلان دې ته اسراف وایي چې الله په دین کې ډېری ولګول کده په خپل ارسه کې دغه خبره نه یو واقع به ذکر کوم دی یو غریب مسلمان په ترکیه کې په استنبول ښار کې یو جماعت ته وړکه د جماعت ته او دا جماعت نوم دی سانکی یدم او سانکی یدم ترکیه په جبه کې دی ته وی لکه ما چې او خوړه نه دی جماعت نوم څه دی لکه ما چې او خوړه نه دی یو قصه ده او دیغه مالک امر له چې دا جماعت جوړ کړو دې لپاره زموږه غستو هغه مړ شوی قصه دې چې دا یو غریب مسلمانو او لګي پیسې به سره راتلې لګي نکله چې دې سو بازار تیر دوه شي ته وځلو شو خوري کپڑے پرته هغه ته وځلو شو نو دبا د ځان سره سانکی یدم لکه ما چې او خوړه په خېټه بل زو روان بش لکه ما چې واغسته لکه ما چې خو لکه ما چې واغسته لکه ما چې واغستو او دا شاندې او د پیسې به جمع کول اخر د وړي کوي جمعه په جوړ کو دا سوچ کو چې زه جمعه څنګه جوړوم نه غریب مسلمان اخر کانو چې جمعه خلکو لا قانون کې خو لکه ما چې خوړه او هغه جمعه وسومشتي وړي کوي ته جمعه ته وسومشتي هغه چې جوړ کړو هغه مړ شي الله سبحانه تعالی دی وګوره چې سړی اسراف نه کوي دې ته سوچ کوي چې سره پیسې الله په دین کې ورنه لګوم د الله سره تجارت وکړي د خپل تجارت ته د جمع کی او ملويږي په کوم ځای کې په آخرت کې ملوي او دې څه ته ملوي چې ته به تاریان شي دا باز کسان به خوشاله شي چې زه خدای نه شیخ صاحب د اسراف خبره وکړه کوي به خوشاله شي ها بخیلان به خوشاله شي وګوره مونږ وایو کنه مونږ دا خبرې کوو نن شیخ صاحب وکړي دغه ده د دې د لاسه مونږ ریال د بټوینې نه راو بس د دې د لاسه مونږ کپړې نه یې د دې د لاسه مونږ دغه څنګه ګرځو ښه پس ښه د دې د لاسه چې مو خوشبونی استعمالو د دې د لاسه ډاکټر پسې نه ځم دغه خبرې خوشحاليږي دا کسان نه وکانه بین ذلک قوام الله بمنس کې دی بخیلان نه دی وراغوي دا بخل یو بد صفت الله دې موږ ساتي الله په قران کې وي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم الله وکم کسان لجز مال ورکم او دوی بخل کې دا مال نه لګي دوی دا ګمان نه کوي چې دا زموږ د لپاره غوړه خبره ده چې موږ مال نه لګو بل هو شر لهم بلکې دا دوی لپاره څه دی شر دی
بیا مخې ته واوره سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. الله وی کوم بخل چې دوی کړه مالونه جمع کړي همدغه مالونه به ولې دې مړی ته اچومه. دا وته الله دې مړی ته قیامت په زور اچولې به ګرځي د ټول خلکو مخکې. یو سړی زمکې اخلي زموږ د خلکو د زمکو د مسله ډېره ذکر ذکر کوو او زمکو پورې خطي او جمع کړو سو خوشاله دی. الله وی تر خوشاله دو خبره نه ده، د خوشاله دو خبره نه، ها د خوشاله دو اله ده چې زمکې دې شتي خو ته خرچه کې د الله په دین. زمکې دې شتي د غریبانو بګي صدا، د یتیمانو بګي صدا، د کونډو بګي صدا، په جمعات ته خرچه کې او مجاهدینو باندې خرچه کې، زکاتونه ورکې، په خپل چې دې هم چې خوراک څخه برابر کې، کوم چې ستاسو ضرورت یې پوره کې. دې سړي د پاره خبره ده. خو چې یو سړی قسم یې خوړلی چې زه څه خورم هم نه، بعضو کسان خو موږ ته واقعیت را نقل شوي دي او بعض زه بخپله پېژنم. یو کس راته خبره کوله ملګری و، ما ته ویې هغه پلانې ما یو وایي دا ډېر عجیبه انسان دی. ما څنګه عجیبه دی؟ وایي دی تقریبا په 20 غنټو کې په 20 غنټو کې د ماستو یو ډبې خوري. او ما څه غریب وین نه پلانې کارو د په 20 غنټو کې یو د ماستو ډبې خوري. و یو د ماستو ډبې خوري په هغې ته نه سمه ته خوشحالي د ماستو ډبې وخوري. د دې د خېټه به دته څنګه صفتونه به ولکې که نه چې څه د ښه سړي په قسمت اورېدلې چې په 24 غنټو کې غل یو د ماستو ډبې راکوي که نه. دا بعض موږ لیدلي چې داسې زخم به پکې راغلی. ما ته یو ډاکټر خبره کوله، پښتن ډاکټر، هغه وایي بعض کسان په ما پسې راشي د بخل دا خبره موږ وڅېړل نو هغه راته دا قیسه وکړه. وایي دا بعض کسان په موږ پسې راشي وایي د زړه هغه دوره پرې راغلي، هغه والونه چې بند شي. نو زه ورته وایم چې ګوره حالات ته ډېر خطرناک دي. په ډاکټر پوښتل شو ما ته وایي ستن راته ووایي ډر لږ کم شي. ډاکټرانو پسې دا غټې خبرې دي، پیس به ورکوي او کېدای شي اپریشن ولیکي. بیا نو زه ورته وایم چې ګوره زما پکې څه نه زه به ته ستن خو 15 رایله ده. وایي زه ته ستن و الله به خیر کړي. زه وایي زه ته ستن وایي بیا ښه ښکلی روان شي چې زه خرچه مې وکړم. دا هغه کسان دي الله دې دې حالاتو نه موږ ساتي. دا حالات ستاسو خوښ دي؟ په دې مال به څه کې جمع یې که چوکیدار دی. ابه په آخره کې دی مړ شو، مال چا ته پاتې شو؟ مال بچو ته پاتې شو او دی دقه شان لاړ غریب. نه دا د مسلمان صفت نه. رسول الله به دا دعا کوله اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل. یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د څه نه؟ د بخل نه پناه نیسم. رسول الله یو حدیث کې وایي اتقوا الظلم، الظلم نه ځان لرې ساتئ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح، او د بخل نه ځان لرې ساتئ. ولې یا رسول الله تا ډېره سخته خبره وکړه چې ځان ته لرې ساتئ. ولې؟ فإن الشح أهلك من كان قبلكم. د دې بخل د لاسه ستاسو نه مخکې چې کوم قومونه تېر شوي دي هغوی تباه شوي. څنګه تباه شوي؟ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. د دې بخل د لاسه هغوی د یو بل وینې حلالې کړې، د یو بل عزتونه حلال کړي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. اوس تفصیل یې ذکر کړم. د بخل د لاسه سړی یو بل وجني. زما استاد ځمکه یو ځای ده، 2 انچو ځمکه کې مسله راغله. په څو کې؟ په 2 انچو کې. نو په 2 انچو باندې یو بل خلک وجني که نه وجني؟ دا د بخل د لاسه. یعنې 2 انچي څه شی دی؟ هلکه 15 ستا شو، زه خو جنګ جګړې به مه کوه. هلکه زه 10 انچې ستا شو، خو څه به چې دا د اوچت مسلمان اخلاق. دوی به بل چې ټوپک راځي جرګې کېني باسي ته به چې د کروړو ځمکه رسونه وایي دغه لاره کې 2 انچې ځمکه دی بهر ته راوباسي. وایي چې دا زما ده. دی ولا دروغ ګواهان به جوړوي، بیا ولا مشران راولي، به څه رښتیا وایي څه دروغ وایي، بیا به یو بل مړه کړي. او دا بعض بې ایمانه به دا متل کوي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي. دا غیرت مبارک شي دغه سړي ته چې ښځه پرېږدي او ځمکه نه پرېږدي. الله دې دغه غیرت نه موږ لرې ساتي. دا په حقیقت کې بېغیرتوب دی چې سړی ځمکه نه پرېږدي او ښځه پرېږدي. نو ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې یو بل هغوی وجلي. په قرآن کې الله د آیتونه موږ په دې منځه کې تلاوت هم کړو. الله څه وایي؟ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
الله وی ځان د مرۍ نه مه نیسئ. څومره ښکلې خبره زموږ د رب کړې. وایي ځان د مرۍ نه مه نیسئ. د بخیل سړي ځان د مرۍ نه نیولی. ولا تبسطها كل البسط. لاسونه الله ډېر کولاوهئ هم اسراف شو. نو نه به لاسونه ډېر کولاوهئ، نه به ځان د مرۍ نه نیسئ. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم یتقارب الزمان، قیامت ته نږدې به دا وخت به لنډ شي. وینقص العمل، عمل به کم شي. مسلمانان به د نوم مسلمانان خو په اسلام باندې به څوک عمل نه کوي. ویلقى الشح، او بخل به ډېر شي. د قیامت ته نږدې کېدو یو نښه ده چې خلکو کې به بخل دا به عام شي. یو حدیث دی امام بیهقي په شعب الایمان کې ډېر عجیبه حدیث دی. د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې د یو زنانه صفت وشو. رسول په مجلس کې ناست خلکو له صفت کول چې صوامه قوامه، یا رسول الله روجي ډېرې نیسي، یا رسول الله ټوله شپه تهجد کوي. کنه ته وګوره تهجد روجي د څومره اوچته مسلمانه ده. دکه ده نه دا صفات اوچت دي که نه دي چې سړی روجي نیسي او شپې قیام کوي. خو یا رسول الله الا ان فيها بخلا، صرف بخل پکې دی. رسول صلی الله علیه وسلم فما خیرها اذن، په دې کې د خیر څه دي تاسو الله صفاتونه کوئ. د دې بخل د لاسه هغه غار سره رسول صلی الله علیه وسلم کې خیر څه دي تاسو الله صفاتونه کوئ. واورئ دا ټکی ګورئ. زه خو 5 وخت مونځ کوم او زه خو درسونو ته کښېنم او زه عالم یم او زه طالب علم یم. او د بخل صفت خیر دی دا به ګزاره وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم دې زنانه کې دې څه چې تاسو الله صفت کوئ. په بخیل سړي کې دې څه چې تاسو الله صفت کوئ. دا عمر بن عبد العزيز رحمه الله د خور و ام البنين دا غینه دا اثر راغلی هغه وی اوف للبخیل. د بخیل په باره کې افسوس کړي چې دا څه غریب دی او دا څه بد صفت دی د بخل. لو كان البخل قميصا ما لبسته، وی که دا بخل چې ته کمیس ما به نه اغوستی. ولو كان طريقا ما سلكته، او که چېرته لاره وی زه به سره تللی نه، دومره به دې زه لرې وی. نو دا بخل د مسلمانانو صفت دا نه دی. نو دا څو صفات شو؟ 5. شپږم صفت. اوس خو دا موږ ته پته ولګېده چې دا خلک ډېر اوچت خلک دي. خو دا هم که ته غواړي چې د رحمان دا بندګان چې الله د یو کار نه منع کړي نو دوی ته څنګه منع کېږي، دم که ته غواړي که نه. نو اوس الله به موږ ته دا ذکر کوي چې زه دوی د کار نه منع کړم نو دوی څنګه چې ځان منع کوي، الله به اوس دغه خبره کوي. نو شپږم صفت هغه دوی کې دا دی والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. دا انسانان دي چې الله وی زمان علاوه دوی چاته چغې نه وایي، زما سره شریک نه جوړوي. دا آیت اوږد دی خو صرف دغه صفت به د اول دې خبره به وکړو، نور صفات وروسته ذکر کوو که ټیم و. نو د رحمان په بندګانو کې یو صفت دی لنډ پس کم لپس کې دی توحید. لنډ صفت پکې دی چې رحمان په بندګانو کې توحید دی. رحمان بندگان ځان د شرک نه لري ساتي ځکه چې الله ته منع کړي. د رحمان بندگان تقدیس او قدر او بندگی دا صرف د رحمان کوي، نو ځکه خو الله ویلي دا زما بندگان دي. رحمان بندگان دا غوی دغه خبره ده ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یا الله خاص تا بندگی کو او خاص تا نه مرسته غواړو. د رحمان بندگان د دې حدیث په شان دي اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. که څه غواړي د الله نه غواړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی، او که څه مرسته غواړي نو د چا نه غواړه؟ د الله نه غواړه. اسی دې خبرې ته به تاسو سوچ کړئ ان شاء الله چې کله ماشوم پیدا شي نو په دې خی غوږ کې ته موږ څه وایو؟ بانګ وایو که نو بانګ کې سره راځي الله اکبر الله اکبر. اخرنۍ کلمه به سره راځي لا اله الا الله. نشتی د بندګۍ حقدار مگر یو الله. الله د بندګۍ حقدار دی. نور که څوک معبودان جوړي نه هغه به دوی د ځان نه جوړي، خو د بندګۍ حقدار به نه وي. بیا چې کله دا سړی مړ کېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله تاسو کې د چا مخې ته یو کس مړ کېږي ځنکدن پرې راشي نو تاسو ورته تلقین کوئ د کلمې. کلمه څه ته وایي؟ لا اله الا الله. دې ته سوچ کړئ چې دا ټول ژوند په منځ د لا اله الا الله کې راځي. اولنې
اواز چې زموږ په غوږ کې لګېدلی نو هغه لا اله الا الله لګېدلی او چې مړ کېږي که په خوا کې د سره داسې پوه خلک ناست نو هم لا اله الا الله به ورته وایي. د رحمان بندګان د ژوند دقه لا اله الا الله باندې تېروي. په اوله کې لا اله الا الله، په منځ کې لا اله الا الله، او په آخر کې ورته الله بیا لا اله الا الله نصیب کړي، د هغې سره د دنیا نه لاړ شي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. زما منز، زما عبادتونه، زما قربانیانی، زما جون او زما مرګ د رب العالمین لپاره دي. سره دې کې زه هغه سره څوک نه شریک کوم، څوک نه شریک کوم. دا څوک ټکی عام دی، ګوره څه شی به نه شریک کې. پیغمبر به ورسره نه شریک کې، چې ته پیغمبر راوچې کې الله درجې ته ورسې. صحابه به ورسره نه شریک کې، او دا اولیاء الله سید چې اوچت خلک دي خو د الله درجې ته رسي نه. ګټه ونه تعویز د هر څه به ځان نه لرې کړي. لنډه دا چې شرک اکبر او شرک اصغر دا دواړه به ځان نه لرې کړي. الله په قرآن کې وایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا، موږ په هر امت کې یو پیغمبر لېږلی د څه دپاره؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، چې بندګي د الله وکړي او د غیر الله د بندګۍ نه به ځان لرې ساتئ. دا د پیغمبرانو د دعوت بنیاد دی. ګورئ د توحید د خبرې نه مخکې یو پیغمبر هم بله خبره نه ده کړې او نه څوک ثابتولی شي. چې کم پیغمبر هم راغلی نو د خولې نه اولنی لفظ څه ورته دی چې بندګي د چا کوئ؟ د یو الله کوئ. رحمان بندگان په توحید ډیر مضبوط دي. نن سبا ډیر خلک د توحید د ټکي نه شي الرجی غونډه کې د توحید د ټکي چې څوک بیانوي. دا باز په کې دي وي دا توحید چې ډیر کې پوه شي دا وهابي دی، دا شرک چې کې دا وهابي دی. دا خبره صحیح ده، د وهاب سره رابطه مضبوطه ده. ځکه خو توحید په مخه وایي را وهاب سره رابطه مضبوطه ده. او الوهاب د چا نوم دی؟ د الله نوم دی. نو د هغه سره شرک نه کوي، د هغې نه ځان لرې ساتي. الله په قرآن کې د دې مشرکینو کومو چې د الله سره نور معبودان جوړ کړي دي د دوی الله یو خبره کړې ډېره عجیبه. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. الله وی کله چې زما تذکره وشي، زما د یووالي تذکره وشي، توحید تذکره وشي، نو دا مشرکان چې دي الله وی د دوی د زړونه بد شي، د زړونه راوپړ شي، یو تنګ شي، وتښتي لاړ شي. نن سبا هم دقه شانې چې کله یو حق پرست عالم بیان شروع کړي او په بیان کې دوه ټکي واورېدو، توحید ډېر واورېدو او دویم صلی الله علیه وسلم. بس پوه شو د حدیث ته زه چې زوتې زه پوه دا وهابي دی زه چې زوتې لکه د الله تذکره ډېره کوي ته تېزي، د پیغمبر تذکره ډېره کوي ته تېزي. په کار خدای ته د هغه سره کښېنې د هغه تندی ښکل کړي چې وګوره دا سړی الله او د الله پیغمبر ډېر یادوي. د دې بعضو خلکو دغه مجلس خوښي رحمت الله علیه. موږ د رحمت الله علیه سره څه دشمني نه ده، د علماو تذکیره الحمدلله موږ هم کوو، خو رحمت الله علیه نه زیات په زموږ په درسونو کې د الله په توفیق سره صلی الله علیه وسلم ډېر اوري. یا به دا اوري الله سبحانه وتعالی وایي، یا به دا اوري رسول صلی الله علیه وسلم وایي، یا به دا اوري صحابه دا وایي. رحمت الله علیه تذکیره به کوم راشي؟ خو من اصول اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د دوی د زړونه بد شي. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، الله چې زمانه له ودی د بل چا تذکره شروع کړي بیا څه کی اذا هم یستبشرون، سم خوشاله یو بل لزیری ورکي. مولوی صاحب راغه بیان کو په لوی ځوان باندې پچا لوی ځوان څوک ته شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله په لوی ځوان بیان کو چې او دروغ یې په لوی ځوان په جوړی شي. شیخ عبد القادر جیلانی ګوره پوخ موحد سره هغه په دې خبرو مې رد کړي اور من چې کچته وې ابو ته ویل چې تاسو دې باره کې سوې نو تاسو ورېدل دا جواب څنګه خدای کتابونو ګوره هغه په دې خلکو مې ردونه کړي نه دی به ویلوی ځوان یو پیر دغه جناسو یا مثال کې یو بل بزرګ به ذکر کړي د بزرګانو د قصې چې کوي بزرګ ناسو او د مرید چاپی کو د قصو په جمعات کې رواني د مرید چاپی کو نو د غاړې نه هغه صادر څه شو هغه د یوګینه صادر ولیدو نو هغه په یوګ کې یو چاپ هغه چې پیر سب دا وي چې بس پټک وي چې نه دا وي چې دا
یو لرې دریاب ودید کړی وو هلته یو کشتۍ نښتې یو هغه ما ته را مدد شي ویلو هغه مې را دغه کولو دغې کې اوږه کې هغه نښه څه شوه پاتې شو اذا هم یستبشرون چې جومات نه بهر ته ووتو یاره ماشاءالله داسې خوږې خبرې وکړې داسې مولیان وایه مړه داسې مولیان په کار دي نه د الله خبره وکړه پیغمبر وکړه بزرګ قصې وکړه ښکلې داسې مولیان وایه موږ ته پکې د سره ونه وي چې په تاسو کې دا غلط کار شته داسې مولیان وایه هغه بل خو چې راشي هغه ډایرکټ شروع کړي الله وایي داسې یو پیغمبر داسې یو په تاسو کې دا کار غلط دی او تاسو دا کار غلط کوئ هغه موږ ته زموږ غلطیانې بیانوي زموږ خو داسې مولا په کار دی چې موږ ته وایي چې تاسو هم ښئ او تاسو هم ښئ او تم ښئ ټول ښئ مزې کوئ ځئ ګرځئ قرآن او حدیث سره پر راغلي مولوي صاحب د قرآن او حدیث خو الله ویلي چې دغه پلانې ټولګې ښه دی د پلانې نه دی ښه وایي دغه پرېږدئ اختلافات مه جوړوئ ټول ښئ ځئ ګرځئ او زه به صرف قصې کوم و دا خو د مشرکینو حال دی چې د دوی په مخکې الله تذکره وشي دوی مخونه بدل شي رنګونه یې بدل شي زړونه یې وپړسېږي جومات نه منډې کړي او دا خبرې نه اوري د الله خو د رحمان دا بندگان څنګه دي الله د هغوی خبره کوي والذین آمنوا اشد حبا لله الله وایي کومو خلکو چې ایمان راوړی دی نو هغو خو د زړونه د الله د مینې نه چې ډک پراته دي د هغوی په مخکې چې د الله تذکره کوي نو هغوی به د کلونو هم کښېني خو په دې تذکرې سره هغو تنګېږي نه دې ته هغو خوشحاله چې تذکره د هغوی د رب کېږي د رحمان تذکره به کېږي د رحمان بندګان به تنګ شي د رحمان باندې هغوی چې کوم غیرت کوي توحید دپاره چې هغوی کوم کوشش کوم محنت کوي مثال به واله ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو پیر تیرېدو یو څو یهودیان ولاړو د یو یهودي دا وویلې بل ته خبر شوې ده دغه مسلمانانو دا کوم پیغمبر چې هغه باندې داسې آیت نازل شوی دی وایي چې الله وایي چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الله له به څوک قرض حسنه ورکړي یعنې الله به دین به څوک خرچه وکړي نو دې بل یو غریب شوی وایي په الله پورې وخندل نو د رحمان بنده ولاړو څوک ولاړو رحمان بنده ولاړو که د دنیا بنده ولاړو شتي نن سبا هم شتي مړهدار سړي خپل قبر دی راځه ته به اوس څه کوې یو سړی په الله پسې خبرې کړي ته پورې نښتې یو سړی په پیغمبر پورې خبرې کړي ته نښتې ځان له جاخي جوړې کړي خپله مزدوري کوه بوډا پلار دی دی بوډۍ مور دی ده ته د خلکو سره نښتې د الله په دین باندې دا دغه بندګان دي خو د څه بندګان دي د دنیا بندګان دي په دوی کې رحمان او بندګانو کې ډېر فرق دی ابوبکر صدیق لاړ پسې ویې و سپېړه وله ورکړه چې سپېړه وله ورکړه دې سره دوی وران شو خبره به رسول صم پسې لاړه رسول صم ورته ویلې او یا رسول الله ده وایي چې ده دا خبره کوله چې الله غریب شوی ځکه مالونه غواړي نو رسول صم ورته تا سره به ګواه شته چې د دې ویلي ګوره رسول صم د عدل او انصاف ابوبکر صدیق اگر کې اوچت انسان دی خدا مسله دي سیده چې په دې کې به څوک راولي ګواه به راولي او حق د چا لپاره بدلېږي نه دا خو یا رسول الله ما اورېدلو حالانکه د صدیق د صدیق لقب ولا چا یې دا ولم رسول صم یې ښودی خو دې کې عدل او انصاف چې دا چې ته ګواهان راولي خیر دغه خبرې چې جبريل علیه السلام راغی ځان سره ایتونه راوړو د اسمان نه نو الله سوی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله وتوي يقينا ما ورد اليوم چې دی يهودي دا خبره کړې و چې الله غریب دی او زمالدار دی ګواهي ورکړه د اسمان نه چا رب العالمین ورکړه د عرش رب العالمین ګواهي ورکړه چې بنده د رحمان بنده دی په توحید غیرت په الله باندې غیرت دا به ځان کې راوسته پکار دی اوچت صفت دی چې ځان د شرک نه لرې ساتي شرک هغه ګناه ده چې الله نه بخي ان الله لا يغفر يشرك به بالکل قطعا شرک الله نه بخي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دا غینه علاوه چې کوم دي ک الله وړي وبخي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دا الله حق دې د پمنګ باندې چې موږ به صرف دغه بندگی کوو او دغه سره به څوک نه شریک کوو نو دا سویم صفت شو شپږم صفت ده دا شپږم صفت ده د رحمان په بندگانو کې چې هغه کې توحید ده د درې صفت کم معنی وي
د آخرت یره اسراف ډیر نه کوي، اسراف نه کوي، بخل نه کوي په منځ کې. او دریم د الله سره شرک نه کوي، توحید پکې دننه دی. دا شپږ صفات شو، د سره د بیان او درس ختم کو ان شاء الله. پر روان درس کې به باقی چې کوم صفات دي هغه به ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې دا صفات په موږ کې پیدا کړي